الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورو پختنه کړې ده چې د نفاس یعنی د ماشوم تر پیدایشت وروسته د دغې مرضی کمه او زیاته موده څو ورځې ده؟ الجواب وبالله توفیق حامدا ومصلیا. محترمه، د نفاس کمه اندازه نسته. مثلا د ماشوم تر پیدایشت وروسته چې زنانه پر 15مه، 20مه، 25مه، 30مه، 35مه په دې شپو کې چې څنګه صفا سي، وینه یې بنده سي او دې ته صفایي راسي، نو دا به غسل کوي، خپل عبادات به شروع کوي. یعنی کمه اندازه یې نشته چې څنګه صفایي ورته راله دا به غسل کوي. دا لازمي نه ده چې خامخا به 40 ورځې دا و دې مرضۍ ته انتظار کوي او زیاته موده بیا 40 ورځې ده. که چیرې د ماشوم تر پیدایشت وروسته دا وینه جاری وي، نو دغه زنانه به 40 ورځې انتظار ورته کوي. تر 40 ورځو که بیا هم زیاته اندازه دا وینه وه، نو بیا به دا زنانه غسل کوي، ځکه دا بیا نفاس نه بلل کېږي بلکې نوره مرضي ده. دا به بیا تر 40 ورځو وروسته خپل عبادات شروع کړي. که چیرې په داسې حالت کې وینه ورته راسي چې دې اودس کړی وي، نو اودس به یې په ماسي، بل مانځه ته به بیا بل اودس کوي. الفتاوى الهندیه کې راځي اقل النفاس ما یوجد ولو ساعة وعليه الفتوى واکثره 40. اقل موده دا ده چې څنګه صفایي ورته راسي، که څه هم 1 غنټه وروسته 1 ساعت وروسته صفایي ورته راسي، بس دا ښځه صفا ده، غسل به وکړي، خپل عبادات به شروع کړي. او زیاته موده یې نو 40 ورځې ده. الفتاوى الهندیه اول جلد و 10مه صفحه، او همداشان البحر الرائق اول جلد 309 صفحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.